بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسې په تېرو ساعتو کې الجبري افادې وو چې الجبري افادې په درې ډوله باندې وې. پولینومي الجبري افاده موږ تاسې ولوستله چې د تورو توانونه به یې مکمل آداب وو او هغه درې حالتونه موږ تاسې ولوستل. اوس دغه څخه وروسته ناطقه دوهمې ده ناطقه الجبري افاده او درېیمې هم غیر ناطقه الجبري افاده ده. دا د چی د الجبري افادو ډولونه دي. یوه مو ولوستله دوې دغه وایي ناطقه الجبري افاده له هغه الجبري افادې څخه عبارت ده چې د پی تقسیم پر کیو باندې پی تقسیم پر کیو شکل ولرو په داسې حال کې چې دا مخرج دی یعنی کیو به خلاف د صفر وي. پی او کیو داسې حالت ولرو چې هغه دواړه صورت او مخرج دواړه پولینومونه وي. دواړه څه وي؟ پولینومونه وي یا پولینومي الجبري افادې وي. صورت هم پولینومي الجبري افاده وي او مخرج هم پولینومي الجبري افاده وي. پولینومي الجبري افادې خو موږ تاسې ولوستلې چې د مجهولاتو توانه به څه وي؟ مجهولاتو توانه به مکمل آداب. صحیح شو؟ دغه مو ولوستل. دلته مخرج باید بل مخرج بیا بل کسر باید نه وي. هغه ته بیا موږ ته دلته جلا پولینومي الجبري افاده ولوستل. دا فرق هغه نه څخه دغه تنها ده. یا مثلا په صورت کې تنها دغه موږ تاسې د دعا برخه لرو یا مثلا دغه نه لرو یوازې دغه لرو نو دغه ته موږ تاسې پولینومي الجبري افادې ویلو. اوس نو چې صورت او مخرج دواړه پولینومي الجبري افادې وي چې صورت او مخرج دواړه پولینومي الجبري افادې په دې شرط چې مخرج به خلاف د څه شي د صفر وي. یعنی اردو ته صورت و مخرج شان اردوی شي پولینومي الجبري افاده باشه. پولینومي الجبري افاده ما شما خوانده بودیم که اینمی مجهول که است مجهولات که است اونمو توانایش پر عدد می باشه یعنی مکمل می باشه. مکمل عدد از صفر شروع تا تقریبا میره 1 2 3 4 تا لغايه تناهی. همدارنگه اینمی که در مخرج که هستن که بعضی وقتا پشتو میشه بعضی وقتا دلیل میشه مشکل نیست چرا اینمی در مخرج هم باید پولینوم باشه. اینمی اردو تا که پولینوم باشه اینمی رو ما شما ناطق الجبري افاده میگیم. چی؟ ناطق الجبري افاده یعنی مخرجش خلاف از صفر باید باشه. مثال x مربع منفی یو تقسیم پر x مربع است. دا یو ناطق الجبري افاده ده. ولی دلته وګورو د دې صورت مخرج ته چی راتلای سي مخرج دې نه سي مخرج متصل وخت چی کو یو ورکو په صورت کې چی نه یو ناطق الجبري افاده ده کنه. دا بل تکرار منفي یو تقسیم پر x مربع سره. اوس که چیرې موږ تاسې دا په دې شکل باندې هم لیکلی شو چې مخرج مشترک ورته نیسو خیر د دې شکل وروسته بیا راځي منبوش نیسي په یعنې دا په دې شکل باندې هم موږ تاسې لیکلی شو. دغه حالت په دې شکل باندې هم لیکلی شو. نو اوس صورت هم پولینومي الجبري افاده ده او مخرج هم پولینومي الجبري افاده ده. نو چې کله صورت او مخرج دواړه راغلو نو په دې حالت کې موږ تاسې وایو چې دا چه ده؟ یوه ناطقه الجبري افاده ده که یعنی اردویش یکجای بیا صورت هم الجبري افاده باشه مخرجش هم پولینومي الجبري افاده باشه. یعنی اردویش که در یک وقت بیایه یعنی ما شما چی میگیم؟ ناطقه الجبري افاده میگیم. صحیح؟ بعضی وقتا یعنی مخرجش بیخی نمی باشه. اگر مخرجش نبود هیچ فروان مخرجش نباشه مخرجش چی میایه؟ مخرجش یک میایه. بعضی میره ما شما چی گفته بتانی؟ ناطق الجبري افاده گفتم میتونم. صحیح؟ اینه x مربع منفی 1 مخرجش نیست. هر عدد مخرجش اگر نداشته باشه مخرجش چی داده میتونه؟ 1. یعنی ما شما چی میگیم؟ ناطق الجبري افاده. بل راځو دوهم حالت خلاص و ناطق الجبري افاده خلاص و راځو غیر ناطق الجبري افاده. غیر ناطق الجبري افاده هغه حالت په لنډ ډول سره ویلی شو چې نه ناطق الجبري افاده وي نه پولینومي الجبري افاده وي. هغه ته موږ تاسې غیر ناطق الجبري افاده ورته وایو. یا مثلا که داسې هم ووایو چې صورت او مخرج یا مثلا صورت یا مثلا مخرج تر چیش لاندې وي تر جذر لاندې وي هغه ته موږ تاسې څه ورته وایو؟ دا غیر ناطق الجبري افاده ده. اوس x y تر مربع جذر لاندې
دا چیش کی صورت کړي مخرج نه لري مخرج کا یو مخرج متاسي هم ورکول کله کورم فرق نه کوي نو دې ته متاسي ورته وایي ته غیر ناطق الجبري افاده ورته يعني پولینومي نه ده صحیح شو پولینومي نه ده همدارنګه ناطق هم نه ده تر جزء دلاله دراتو سیده ته یو تقسیم پر x مربع جمع یو سره تر مربع جزء دلاله دا هم یو غیر ناطق الجبري افاده ده x تر مربع جزء دلاله منفي یو په دوه دا هم یو غیر ناطق الجبري افاده ده صحیح شو ولې غیر ناطق الجبري افاده په دې شرط باندې چې دا کشیر معتل جزء چې وباسو نو دا چې کې x په دوه دی یو په دوه راغی نو هغه حالت چې موږ تاسو اول حالت ویلی وو الجبري پولینومي الجبري افاده نو هغه ټول مجهول باندې شي نیم سنیم کله بیا نه راځي وما شما نه میگیم غیر ناطق الجبري افاده چې لکه بخلص دور میگیم که مثلا از زیر جذر باشه شاید در صورت باشه شاید در مخرج باشه اینمیره ما شما غیر ناطق الجبري افاده میگیم یا مثلا اینمی است اینمی شکلش است یک تقسیم بر x مربع جمع 5 تقسیم زیر جذر مربع اینمی غیر ناطق الجبري افاده است x زیر جذر منفی یکی بر دو اینمی شکل چی است غیر ناطق الجبري افاده است یا بخلص دورتون گفته بهتره اونمو الجبري افاده که نه پولینومي الجبري افاده باشه و نه هم ناطق الجبري افاده باشه چی با اینه برای چی میگیم اینه غیر ناطق الجبري افاده گفته میتونه اینه به شکل ما دو است که مثلا ناطق الجبري افاده او همدارنگه غیر ناطق الجبري افاده اینه دو حالت ما شما اینه خواندیم اول پیش خوانده بودیم پولینومي الجبري افاده دومیش ناطق الجبري افاده سومیش غیر ناطق الجبري افاده در صفحه ششم اینه ما شما یک تمرین داریم اون تمرین سرشان شما کار بکنید که اون مجموع مثالات داده شده که مثلا اینه کدامش پولینومي الجبري افاده است کدامش ناطق الجبري افاده است و کدامش غیر ناطق الجبري افاده است اون شما معلوم کنید که کدام رقم است کدام نوع است اون شما معلوم کنید تشکر زیاد